وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی کوزده کوي، مور و پلار یې ژوندي وي او ورور یې وي، نو دا تصرف د چا ده؟ دی خپله متصرف ده وروره. په داسې مسئله کې د پلار مثلا یو هلک د زلمی د بالغ سو ځان ته کوزده کوي، نه د مور او نه د ده چې کومه خوښه وله او داسې د نسب له لحاظه د دین له لحاظه سمه ښځه وله، دی خپل واک لري، نه پلار واک لري محترمه او نه هغه ولایت چې دغه د جلۍ په طرف کې ده وروره، نه پلار واک لري نه ورونه واک لري. وعلیکم السلام. محی الدین په نامه یو ورور د بادغیس ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو پلار د دی وایي د موږ په وطن کې یو هلک ده یا یو سړی ده یا یو امام ده، مور و پلار یې عاق کړی ده، ازار کړی ده، نو علماوی چې د پسې لمونځ نه صحیح کېږي محترمه، نه رواوالی او نه صحیحوالی یوه خبر ده، مکروه ده محترمه. هغه څوک چې مرتکب د ګناه کبیرې وي، مثلا مور و پلار یې ازار کړي وي یا یو بله ګناه کبیره کوي، نو دی پسې لمونځ چې ده مکروه ده وروره. خو دې کې بیا حنفي فقها اختلاف لري چې دا مکروه تحریمي ده او که مکروه تنزیهي ده. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې، جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مولوي سپندي جان په نامه پوښتنه کړې ده چې ساعت که په ښي لاس باندې سړی په لاس باندې کي نو خلک وایي دا د خوارجو نښه ده. دا صحیح نه ده محترمه. ما مفصل تحقیق په دې کړی ده چې سړی به ساعت په کم لاس باندې تړي، نو کوم ادمنان ورونه چې دي خادمان ورونه هغوی دې دغه تحقیق راولیږي ګروپ ته. نو محترمه لنډ بیا هم درته وایم، د احنافو په مذهب، د حنابلو په مذهب، د موالکو په مذهب، دوی درې واړه وایي افضل او اولا دا ده چې ساعت باید په چپ لاس باندې وتړل سي چې په ګوته باندې قیاسي. صرف شوافع او شوافع چې دی علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې چې کم بحث کوي او د شوافع مذهب ده، هغوی ګوته په ښي لاس باندې، نو ساتم په همدې باندې قیاس ته وروره. الله دې ښه لره. هغسې ډېر د مونږ حنفي فقها هم یعنې دا خو اکثر ده، او کني بعضې حنفي علما په ښي لاس باندې اولا بلي، لکه په علامه مفتي سیف الله خالد رحماني هغه نه چې کومه استفتاء غوښتل سوې ده نو هغه وایي چې په ښي لاس باندې افضل ده، خو اکثر حنفي فقها محترمه په چپ لاس باندې وایي. الله دې ښه لره، جوړ. وعلیکم سلام. یو ورور کوچنی حماسي په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرته مثلا یو سړی پلار ورته کوزده وکړي، ولور وي په باندې، نو د پیسې د ولور په پلار لازمي دي که نه؟ نو محترمه واده په پلار باندې سته ده او دغه ولور چې ده دا خو په پلار باندې نه ده وروره. که پلار ویلې زه نه ورکوم، زوی به خپله ورکوي محترمه، شرعا په ده باندې حق نشته ده. وعلیکم السلام. یو ورور داسې پوښتنه کوي چې زه کله سفر ته لاړ سم او بیا بیرته چې له سفر نه راسم، مور مې غواړي چې مچو مې کي، خو زه یو وارې کښېنم بیا روغبړ ورسره کوم. نه محترمه، خیر ده. دا مور چې سړی مچو کوي دا د شفقت مچو کول دي، نو داسې مه کوه وروره چې زړه کې بیا څه ونه ګرځېږي. شرعا دا مشکل نه لري. موږ کله چې قبله یا مچو کول تقسیموو، نو یو له مچو کولو نه هغه د شفقت مچو کول دي چې مور و پلار خپل اولاد مچو کوي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا یو امام د په مانځه ودرېده، مقتدي راغی قصدن په نفلو ودرېد، د دې په خاطر چې امام ماته انتظار وکړي او ماته جمع ودروي، نو محترمه دغه مقتدي نو کبرجن د اصل کې چې وخت پوروي چاته به انتظار نه کول کیږي. نو او بل دا د حدیث د اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، کله چې جمع ودرېده نور منځونه دلته صحیح کیږي، نه صرف هماغه فرضي لمونځ ده. صرف د سحر په مانځه کې دغه حدیث نه حنفي علما استدلال کوي چونکې دا سحر سنت ډیر مؤکد سنت دی، دغې په خاطر باندې. نور علما وی بغیر لغه نه دا مکروه ده، نه صحیح کیږي بیخي. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، د نفل نه صحیح کیږي یا مکروه دی وروره. الله دې ښه لره، کامیاب.